مېرمنې د جنسي اړیکو په وخت کې د خپل خاوند دې 5 کارونو ته شدیده اړتیا لري. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. مېرمنې دغو 5 کارونو ته د خاوند ډېره شدیده اړتیا لري. لومړی، نارینه چې په ارامۍ او مینې سره د خپلې مېرمنې سره یو ځای والی پیل کوي، د خپلې مېرمنې د تحریک او پارېدو لپاره وخت مصرفوي او هغه ته دا چانس او اجازه ورکوي چې شهوت یې په جوش کې راشي. دوهم، ښځه غواړي چې خاوندان یې د خوب په ځای کې هم ورسره خبرې وکړي. دوی مینه لري چې د جنسي اړیکې په وخت کې هم خاوندان ورته خپل احساسات په مینه‌ناکه ژبه بیان کړي. دریم، ښځې غواړي چې د مینې په وخت کې د خپل خاوند سره خوله په خوله او سترګې په سترګو وي. سترګې د مینې تر ټولو قوي پیغام لیږدوي. څلورم، هغه نارینه چې د خپلې مېرمنې د ویښتانو او بدن سره په مینه ناکه ډول لوبې کوي، مطلب یو ډول نوازش ورکوي، ښځینه‌وو ته تر ټولو ښه د ارامۍ حس ورکوي. پنځم، هغه نارینه چې د جنسي اړیکو په وخت کې او شرایطو کې د خپلې مېرمنې خبر مني. مېرمنې غواړي په داسې وخت کې اړیکې ټینګې کړي چې دوی ښې ورته اماده وي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې دغه کوم 5 کارونه تاسو ته ما وویل، تاسو د خپلو مېرمنو لپاره دغه کارونه وکړئ، تر څو مېرمن مو هم خوشحاله وي او ستاسو ژوند مو هم ښایسته وي. نو هیله کوم ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.